السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې وای دا مسواک وهل په روژه کې. محترمه مسواک وهل په روژه کې دا یو شی دی او دغه رقم هغه د غاښو کریم هغه د بل شی دی. که چیرې یو څوک د روژې مبارکې په ورځ کې دغه خمیر دندان چې ورته وایي یا مثلا د غاښو کریم ورته وایي دا استعمال کړي، دا د روژاتي دپاره مکروه دی. ځکه د غاښو کریم چې دی دا چې کله سړی استعمالوي نو دا یو قسم پاشلي او جرم صورت لري. که چیرې دغه پاشلي و حلق ته تېرې شوې، حلق ته ورسېدلې نو روژه ماته د روژه فاسدېږي او بیا د دغه ورځې قضایي مګر راوګرځوي. البته مسواک وهل د لرګي مسواک هغه په روژه کې هیڅ مکروهوالی نه لري، ځکه مسواک دا د لرګي مسواک چې وي دا د پاشلي او دا شی نه کوي چې هغه د حلق ته ولاړ سي تېر دي سي، او هغه خوند او تریخوالی چې ستوني ته کله کله ښکاره کېږي هغه د ناړو په واسطه باندې احساسېږي. هغه اصلي کې هغه تاثیر په ناړو کې ښکاره وي، د خپل دا خوند نه وي تللی. نو بنا پر دغه باندې که داسې هغه خوند دلته په حل کې ښکاره سي په هغه سره هم روژه نه ماتېږي، خو په دې شرط چې هغه د مسواک دغه ریښې و دا شیان ستوني ته نه وي تللي نو بیا روژه نه فاسدوي. او که دغه پاشلي و شیان بیا که د مسواک که د هر شي وي چې هغه ستوني ته ورسي نو بیا روژه فاسدوي. فتاوی القاضي خان جلد اول صفحه 126 او دغه رقم 127 او تاتارخانیه کتاب الصوم دریم جلد 319 صفحه او دغه رقم المختصر فی الفقه الحنفی صفحه 256 او دغه رقم نور د مذهب معتمده کتابونه د مسلې ته مکمل تفصیل ورکوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.